بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول خو ټولو ملګرو ته د کوم اختر مبارکي ورکوم. یو څو شعر دي صدر صاحب په اجازت سره چې ارمان شهید ارمان خبره هیڅوک نه کړي. ارمان شهید ارمان خبره هیڅوک نه کړي. ټوکړې ټوکړې افغانستان خبره هیڅوک نه کړي. د فلسطین او د کشمیر خبرې هر سړی کړي. د فلسطین او د کشمیر خبرې هر سړی کړي، خو د ډنګ پنګ وزیرستان خبره هیڅوک نه کړي. د فلسطین او د کشمیر خبرې هر سړی کړي، خو د ډنګ پنګ وزیرستان خبره هیڅوک نه کړي. غزل د صدر صاحب چې روماني غزل ده چې درته جوړ نشي زحمت د سترګو، چې درته جوړ نشي زحمت د سترګو. کوي د هر سړی صفت د سترګو. څوک پښتو پیژني حیا پیژني، څوک پښتو پیژني حیا پیژني. د چا نه تللی وي غیرت د سترګو. ما غوندې نور به ډېر له کار وباسي زاره، ما غوندې نور به ډېر له کار وباسي چې کوې دارنګې حرکت د سترګو. کله ناکله خو ورګوره یاره، کله ناکله خو ورګوره یاره، ارمان دې ډېر کوي حضرت د سترګو. بله غزل د ننګیال صاحب چې د کام د مونږ غمخواره یاره څه دې وکړل، زمونږ غمخواره یاره څه دې وکړل. د کام واګداره یاره څه دې وکړل. په هر چیک پوسټ مې تلاشي اخلې، په هر چیک پوسټ مې تلاشي اخلې. ګوره سرکاره یاره څه دې وکړل. په هر چیک پوسټ مې تلاشي اخلې. ګوره سرکاره یاره څه دې وکړل. نوره دې ټنډه په سجدو توره کړه، نوره دې ټنډه په سجدو توره کړه. بند دې کړه لاره یاره څه دې وکړل. چې بیټنی حضرت دې داسې پرې شو شولې بېکاره یاره څه دې وکړه. وسلام.